السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارمان روغته د غزل سے چرینا ډالې کوم. نن کا سو ملګرو وکړم په ارمان ویر، نن کا سو ملګرو وکړم په ارمان ویر، سپک به نه کړم له زړه نه د جانان ویر. یو ارمان نه په ما ټول پښتانه ګران دي، یو ارمان نه په ما ټول پښتانه ګران دي، زکه کړم زه په غم د هر افغان ویر. د دهشت بدلا جنت ورله وښایې، د دهشت بدلا جنت ورله وښایې، مولا ومې کړلو ستا په دې بیان ویر. غزل مطلب دا چې بادار د وخت غلطه فیصله کړې دي، دا چې بادار د وخت غلطه فیصله کړې دي، د پښتونخوا سیمه خو زکه سره لمبې پښتون وژنه خیال ورته لار د جنت، پښتون وژنه خیال ورته لار د جنت، مولا لکم کتابه دغه مسئله پښتون وژنه خیال ورته لار د جنت، مولا لکم کتابه دغه مسئله کړې دي. او د ژوند کولو یې په ځمکه چې ځای پاتې نه شو، د ژوند کولو یې په ځمکه چې ځای پاتې نه شو، پښتون اسمان ته د ختلو ارادې کړې. نسل کشي د پښتون نه ده نو بیا څه روان دي، نسل کشي د پښتون نه ده نو بیا څه روان دي، په یوه ورځ کې مو چې څو جنازې کړي. نسل کشي د پښتون نه ده نو بیا څه روان دي، په یوه ورځ کې مو چې څو جنازې کړي دي. ستا د ظلمت تیارې به ټولې په شا وطن به وي، ستا د ظلمت تیارې به ټولې په شا وطن به وي، د پښتنو ظلمو د وینو رنګ شغلې کړي. مختار ایوبه ژوند لکه ګونګیان کړو غږ کولی نه شو، ایوبه ژوند لکه ګونګیان کړو غږ کولی نه شو، دغو حالاتو لکه ژبې رانه پرېږدي.